بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من د قرآن پوهنې د درسونو لړۍ روانه ده او اوس نوبت رسیږي 14 درس ته، چې 14 درس چې شی دی ریاضیات د قرآن کریم او معاصر علوم له نظره، بل فیزیک د قرآن کریم او معاصر علوم له نظره، چې آیا معاصر علوم په اصطلاح باندې څه وایي د ریاضیات یا فیزیک، دا د قرآن سره په دې باندې اجمال شته او که نشته. نو لهذا دې چې موږ متوجه شو او په دې طرح په اصطلاح باندې ریاضي دانان یا فیزیک دانان متوجه شوي دي، او همدارنګه مفسرین چې اوس ګوري د هغوی نظریات، همدارنګه د قرآن حقایق چې د خلکو ته په تفصیل ډول باندې چې د ښکاره کوي. قرآن کریم په ځینې ځایونو کې هم ریاضیاتو ته همدارنګه فیزیک ته چې دی اشاره کړې ده، چې په نتیجه کې بیا ساینسدانان چې دی کوم نظر ورکوي د هغې سره توافق راسي. راځو چې اوس ریاضیات څه ته وایي. اول چې دی د ریاضیات د قرآن کریم او معاصر علوم النظره، اوس ریاضیات څه ته وایي؟ ریاضیات هغه علم دی چې د عددونو نه، د هغې د کیفیت نه او د هغې مقیاس او اندازې نه بحث کوي چې هغه احتمال د زیادت او د کمبوتو لري. راځو چې په قرآن کې اوس څنګه ریاضیات موجود دي، د دې څه معنی. اوس د قرآن کریم ځینې کلمو ته موږ متوجه شو، هغه موږ په راشمار کړو د هغې کلمې یا د هغې ضد یا د هغې سره مناسبه کلمه چې په قرآن کې ذکر کېږي په داسې دقیق شکل ذکر شوي چې سړی ورته حیران پاتې شي او نسبت سره برابر راځي چې خپله اصل پوره کوي. دا خپله د ریاضیاتو په اصطلاح چې شی دی یو خپله یو نمونه ده. د مثال په توګه راځو دې موضوع ته چې دا چې کله ریاضي معادلې ته واچې د هغې سره توافق راځي. په قرآن کریم کې په ټول ځای کې اوبه او بحر لمده چې دی 22 واره ذکر شوي او وچه چې دی 14 واره ذکر شوي، چې دا 14 او 22 دواړه سره جمع کړي 45 راځي. نو که چېرته مونږه دا 22 په 45 باندې تقسیم او په 100 کې ضرب کړو او همدارنګه 14 په 45 باندې تقسیم او په 100 کې ضرب شو، خپله موږ ته د ځمکې لمدم راښي، د ځمکې وچم راښي او دواړه فیصدي سره جمع کړو 100% پوره کوي. مثلا لمده یعنې بحر 22 په 45 باندې تقسیم په 100 کې ضرب، نو لهذا د لمدې برخه په دنیا کې په ځمکه چې د څومره راځي 1% راځي، چې دې کلمو نه معلومو. وچه 14 په 45 په 100 کې ضرب کو 28.4 راځي، چې دواړه سره جمع شي نو لهذا د 100 عدد پوره کوي. نو دا چې شی دی د قرآن په کلمو کې داسې دقیق شکل باندې سوچ شوی دی چې خود به خوده فی الحال چې نن ریاضي ثابتوي او خود به خوده د کلمو د لارې نه چې ثابتېږي. همدارنګه دنیا په قرآن کریم کې 115 وارې ذکر شوي، آخرت هم 115 وارې ذکر شوي. د ریاضیاتو معادلې ته واړو 115 سره جمع کړو په 100 کې ضرب کړو، په 115 جمع 15 د هغې مجموعه باندې 115 په 230 باندې تقسیم په 100 کې ضرب 50% کېږي، بیا 115 په 230 تقسیم په 100 اما کې 50% کېږي. نو څه کېږي؟ د دنیا او د آخرت کلمې په داسې شکل په قرآن کې ذکر شوي دي چې خپله د ریاضي معادله رامنځته کېږي، یعنې دنیا د آخرت مقابل کې. سړی باید چې دنیا ته هم سوچ وکړي او آخرت هم چې دی سوچ وکړي، نه به دنیا هیره کړي او نه به د آخرت هیر کړي. که څوک دنیا هیره کړي هغې ته بیا رحمانیت اسلام نه مني، که څوک آخرت هیر کړي هغه ته مسلمان د سره وایي نه. نو لهذا په داسې تعادل په قرآن کې ذکر شوي چې هغه خپله د ریاضي معادلې مني. بل مثال ملائکه او شیطانان سره ضد دي، نو لهذا قرآن کریم کې ملائکه چې دا 83 وار ذکر شوي او شیطان هم 83 وار ذکر شوي. مخکنی معادله چې ورته راوړو دواړه سره جمع کړو، همدارنګه دا هر یو بیا په مجموعه تقسیم کړو 50% پوره کوي. دارنګه ژوند و مرګ، ژوند 145
په قرآن کې ذکر شوی، مرګ 145 خوا ذکر شوی، دواړه چې سره جمع کو په مجموعه تقسیم کو او په اصطلاح باندې هر یو په مجموعه تقسیم کو او په سلو کې زر کو 50% پوره کوي. نو دا نن ناس او رسولان، خلق او رسولان. خلق قرآن کریم کې 388 ذکر شي او رسولان هم دومره ذکر شي، دواړه سره جمع کو او د هر یو په دې مجموعه باندې تقسیم کو او په سلو کې ضرب کو 50% راسته راځي. همدارنګه الضالون الموتى، ګمراه خلق او مړي چې خپله ګمراهي د مړو معنی لري، دا چې دواړه موږ سره کله جمع کو او هر یو بیا چې دی په مجموعه باندې تقسیم کو په سلو کې ضرب 50% پوره کوي. همدارنګه عقل او نور، عقل چې رڼا ده، عقل په قرآن کې 9 ذکر شوی او نور هم په قرآن کې 9 ذکر شوی. که دواړه ذکر کو جمع کو نو 98 راځي، که 9 په 98 تقسیم سل بیل بیل 50% راسته راځي. همدارنګه رغبت او ویره هر یو په قرآن کې 88 ذکر شوی، دا چې 8 دواړه سره جمع کو په 14 کېږي، هر یو 8 په 14 تقسیم کو سل بیل سل کو د 50% راسته راځي. همدارنګه ښځه او نر په قرآن کریم کې رجل 40 ذکر شوی، ښځه 40 ذکر شوی، دا جمع کو 8 شو، 40 په 8 ضرب سل شي کې 50% راسته راځي. همدارنګه مونځ په قرآن کریم کې 55 ذکر شوی او میاشت په قرآن کریم کې 12 ذکر شوی. دا که 55 او دا 12 مو جمع کو نو 8 راځي او 55 په 12 تقسیم کو ضرب سل 2.4 راځي او 12 چې د میاشتو حساب دی دا په 8 کې باندې تقسیم دا همدارنګه 12 د پاسه راځي، نسبت خپله پوره کوي. دا چې په داسې دقاقت باندې په قرآن کې چې د فکر شوی او په داسې کلمې ذکر شوي چې خپله د ریاضي شکل غوره کوي، نو دا علماو دې نه دا استنباط کړی. همدارنګه بل مثال الله په قرآن کې مهرباني کوي چې ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. اصحاب کهف په خپل غار کې چې دی څوک له 300 کاله تیر کړ او 9 کاله هغه اضافه کړ. راځو دې موضوع ته چې علماو چې دا څېړلي چې آیا ولد سنې 309 سنین ولې نه ویلي، خپله که سړی سوچ وکړي دا تعبیر څنګه دی. علما چې ولټه ویې کتل چې قمري کال ورځې 354 دي، د شمسي کال ورځې 315 دي. دا 300 کاله چې په 300 شمس قمري کال 345 کې ضرب کړي 1,000,200 راځي. شمسي کالونه چې دا 300 په 315 کې ضرب شي دا څو راځي 1,900,500 راځي. ښه اوس راځو د شمسي کال او د قمري کال ترمنځ په دې 300 کالو کې څومره تفاوت دی چې منفي شي نو 3,300 ورځې منځ کې فرق راځي. دغه 3,300 ورځې چې شی کېږي د شمسي او د قمري کال ترمنځ فرق دی. نو لهذا په قمري کال باندې څو راځي، په قمري کال باندې چې دی 300 راځي او که شمسي کال ته واړو نو لهذا به 309 راځي، څه معنی چې هغې نه قمري جوړېد. دا هغه ریاضي معادلې وي چې تاسو واورېده. اوس راځو دې خبرې ته چې فزیک، آیا د فزیک معلوم په اړه باندې چې موږ چې د سوچ وکړو آیا په دې باره کې په قرآن کې څه شته؟ مخکې د هغې نه چې موږ فزیک باید تعریف کړو چې فزیک څه ته وایي، چې فزیک د مادې د طاقت نه او تغییراتو نه بحث کوي، یا په بل شکل د مادې د ظاهري تغییراتو نه بحث کوي چې اصل حقیقت بیا تغییر شوی نه وي. میز دی، د میز نه چې دی لرګی جوړ شوی دی و دا لرګي ته حقیقت تغییر شوی نه دی، اما تر اوسه پورې لرګی دی اما میز شکل تغییر شوی. دې دپاره په قرآن کې مثال او دا مخکې د نطفې مثال چې تاسو ویلي، نطفه چې مخکې د هغې نه علقې ته راځي دا چې شی دی دا د فزیکي دغه د تغییرات دي. بیا چې کله د نطفې نه علقې ته ځي، د نطفې نه د وین ټوټې ته ځي دا بیا کیمیاوي تغییر دی. په داخل چې کوم تغییرات د علقې کې راځي د وینې په ټوټه کې دا چې دی فزیکي تغییر دی. اما کله چې د علقې نه د وینې په مدغه بدلیږي دا بیا کیمیاوي تغییر دی. اما کوم تغییرات چې په داخل د مدغه کې راځي
نو لهذا دا چې شی دا به فزیکي تغییر دی. او دا چې د مخکې تاسو ته ذکر شو او بیا چې دا را ذکر کوم نه او تاسو چې دی په دې ته باید متوجه شي. بل مثال فزیکي تغییر د انسان پیدایښت کې انسان چې کله د مونه پیدا شي ماشومي تغییرات پکې را روان دي څومره غټېږي تغییرات دي چې ځوان شي بل تغییرات پکې راځي چې سپین ږیری شي نور تغییرات پکې راځي د خپله فزیکي تغییرات دي او قرآن هغې موږ ته شرحه کړي. قرآن په دې باره کې څه وایي؟ الله چې یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث ای خلکو که تاسو په شک کې استئ د دې خبرې نه چې تاسو به الله را ژوندي نه کوي را ژوندي نه کړي فانا خلقناکم من تراب الله وایي دا کار چې ما وکړی د خاور نه مې ستاسو پلار پیدا کړي ثم من نطفة تاسو بیا د اوبو نه پیدا کړي ثم من علقة بیا مې تاسې د یو ټوټې وینې نه پیدا کړه هغه باندې بدله کړه ثم من مضغة بیا مې چې دی په غوښه باندې بدله کړه مخلقة و غیر مخلقه چې کامله او غیر کامله ولې لنبین لکم چې تاسو ته مونږ واضح کړو ونقر فی الارحام کیف یشاء او موږ تاسو د مور په رحم کې پرېږدو څومره چې زموږ خوښه شي الی اجل مسمى تر یو نیټې معلومه پورې ثم نخرجکم طفلا بیا تاسو د ماشوم په شکل راوباسو ثم لتبلغوا اشدکم بیا تاسو چې دی طفل وي تغییرات در پکې راځي ځوان شي او سپین ږیری شوي ومنکم من یتوفی ځینې ستاسې نه په ماشومتوب کې مري او یا دا چې په ځوانۍ کې مري ومنکم من یرد الی ارذل العمر او ځینې ستاسې چې دی هغه اخیر عمر ته راځي لکي لا یعلم من بعد علم شیئا داسې وخت به راځي چې پوهه د لاسه ورکړي دې حالت ته ورسیږي. نو د انسان حالت ته چې موږ وګورو چې په انسان کې څومره فزیکي حالت چې دی راشو حتی بیا تکراروم چې اول انسان چې د نطفه وه مور پلار اوبه وي څومره تغییرات پکې راغله چې د هغې نه وروسته بیا علاقه د وینې ټوټه جوړه شوه د نطفې نه په داخل نطفه کې تغییرات فزیکي تغییرات د نطفې نه علاقې ته دا کیمیاوي تغییر دا د یو ټوټه وین نه چې څومره تغییرات راځي او د غوښې ته ځان برابروي نو دا څو فزیکي تغییر دی. کله چې بیا د وین نه چې دی په غوښې باندې بدل شي دا به چې دی دا کیمیاوي تغییر دی کله چې دا فزیکي تغییر دی کله چې د وینې نه د غوښې ټوټې نه د وینې ټوټې نه په غوښه بدلیږي دا چې شی دی دا چې دی بیا کیمیاوي تغییر دی. همدارنګه چې کله انسان پیدا همدارنګه دا مور چې په دغه چې پیدا شو مدغه شوه یو ټوټه چې دی غوښه شوه جوړ دا چې هډوکي ورپوښول کېږي دا او دا ټول هغه څه دي چې دی کې څه تغییرات را روان دي. بیا چې انسان پیدا شي دی کې څومره فزیکي تغییرات را روان دي ماشوم پیس نه پوهېږي بیا چې دی ځوان شي او د هغې نه اوس چې د سپین ږیری شي دا ټول هغه فزیکي تغییرات دي چې په دې کې را روان دي. نو که سړی سوچ وکړي خپل اول خپل ځان ته موږ سوچ وکړو او بیا عالم ته موږ لکه چې مخکې تېر شو سړی په دې پوه شي چې دا پیدا کوونکی لري او دا کلام د انسان کلام نه دی خپله د قرآن په اعجاز باندې بچی دی او د قرآن په حقیقت په اعتراف وکړي او مسلمانان بشي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.